سلام ستړي مشه پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر غني ژینوا ناستې ته وایي موږ له چا خیرت نه بلکې ښې اړیکې او همکاري غواړو. ولسمشر غني وایي د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره د نړیواله ټولنې اجماع ته ښه اړتیا ده. نوموړي د افغانستان په اړه د ژینوا ناستې ته د خپل وینا په ترڅ کې له نړیواله ټولنې څخه د مرستو د دوام او د غرض له ترهګرۍ سره پر کارنده مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غني زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره خپل مرستې روانې وساتي څو افغانستان سیاسي ثبات او سولې ته کار وکړي. هغه د پانګونې مدیریت وړاندیز ترڅنګ وویل چې دوی خیرات نه بلکې پیاوړې اړیکې او همکاري غواړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ته په اشارې ویلي. په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره یوې برنامې ته اړتیا ده چې ټول سیمه ییز او نړیوال هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو بل سره اوږه په اوږه همکاري وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د میلیونونو افغانانو ژوند په سوله او نړیوالو مرستو پورې تړلی. د کډوالو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بې ځایه شوو او کډوالو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي. د کډوالو نړیوال سازمان مشر فیلیپ ګراندي د یوې رسمي سفر په لړ کې د افغانستان د څو ولایتونو لیدنه کړې ده. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د بې ځایه شوو او کډوالو وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. د په خبره په دغه هیواد کې روانې خونړۍ جګړې انساني ژوند ته خطرونه جوړ کړي چې له امله یې د بې ځایه شوو شمېر هم ډېر شوی دی. او وروستی لنډ خبر دا چې د کوچنیو متشبثاتو او ځوانو کارموندونکو د ملاتړ هڅې ګړندۍ شوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کوچنیو متشبثاتو او ځوانو کارموندونکو د ملاتړ په موخه 15 کلن پروګرام اعلان کړ. دغه وزارت وایي جواد د بیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلان 15 ستراتیژیکي برخې رانغاړي چې پکې بنسټیزې برخې بازارونو ته لاسرسی، مالي ملاتړ، نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی او ظرفیت لوړونه شامل دي. نوموړي ویل دوی به ځوانان وهڅوي په لږه پانګونه بریالی کسب او کار جوړ کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دوی د وړ متشبثانو او ځوانو کارموندونکو لپاره د ملاتړ 1 کلن او 2 کلن پروګرامونه په پام کې نیولي دي چې له مخې به یې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې شي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.